السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر چا د نمبر ډیټیل معلوم کړئ. دوستانو که څوک تاسو ته بار بار ټلیفون کوي یا تاسو بار بار تنګوي، تاسو ته زیات ټلیفون کوي او تاسو ته د هغه سړي نمبر نه وي معلوم چې دغه نمبر د چا په نامه دی او دغه سړی څوک ده، نو تاسو به د دغه سړي نمبر څنګه معلوموئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او دا غره کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو موږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، له هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. او د دې لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې هم درکړی ده، له هغه څخه یې هم تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې د هر چا د نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، دغه به تاسو څنګه معلوموئ. ګوره دوستانو په دې کې بیخي زیات اپشنان دي. اسلام سو، سیم ډیټا پیس سو، دغه رقم پاسپورټ ټریکینګ سو، جاب سو، دغه رقم ګوره دوستانو بس ټکټ سو، پی ټی آی ویریفیکیشن سلو، دغه رقم سی ان آی سی ډیټا بیس سو، ډرایوینګ لایسنس سو. نو په دې کې بیخي زیات اپشنان دي. دغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ په سیم ډیټا بیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا دویم اپشن چې تاسو وینئ دوستانو په سیم ډیټا بیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه رقم سیم ډیټا نیو سو، دغه رقم سیم اون یور سیناسیس والا پاینټ سیم اونر سولو، سیم ډیټاس والا، سیم ډیټا تریس والا، دغه رقم نمبر انفارمیشن سو. نو دلته به دوستان تاسو راسئ په اول اپشن باندې به کلیک وکړئ سیم ډیټا نیو، تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستان تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، اول به تاسو ته یو ایډز راسي، هغه ایډز به تاسو وګورئ. بعد کې به دلته تاسو ایډز چیش کړئ کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم ایډز کلوزومه. کوم ګوره دوستانو دغه تاسو ته خلاص سو. اوس که چیرته تاسو د شناخت کارت ډیټیل راباسئ، تاسو به د شناخت کارت نمبر ورکړئ. که چیرته تاسو د نمبر ډیټیل راباسئ، بیا به تاسو نمبر ورکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم د یو نمبر ډیټیل راباسم چې هغه سړی ماته بار بار ټلیفون کوي او ما زیات تنګوي. نو زه غواړم چې د دغه سړي ټوټل انفارمیشن ځان ته معلوم کړم چې دا سیم د چا په نامه ده، دا سړی څوک ده. نو دلته به دوستانو صرف تاسو هغه نمبر ووایئ. نو ګوره دوستانو زه راځم هغه نمبر وومه. کله چې وګوره دوستانو تاسو هغه نمبر ووایئ، دغه رقم به تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې وګوره دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم پلیز ویټ کنیکټینګ ټو ډیټا بیس، نو تاسو به یوه لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دغه له ډیټا بیس سره کنیکټ سو، ټوټل انفارمیشن ټوټل معلومات به تاسو ته راوړوي چې دا سیم د دا سړي په نامه ده. نو ګوره دوستانو دغه نمبر ټوټل ډیټیل یې تاسو ته راوایستل. ګوره دوستانو دغه یې پوره نام سولو، دغه یې موبایل نمبر سولو، دا یې د شناخت کارت نمبر سو او دا یې مکمل پته سوله. نو ګوره دوستانو پته یې هم تاسو ته راواړوله، دغه رقم یې د شناخت کارت نمبر هم تاسو ته راواړول، د موبایل نمبر یې هم تاسو ته راواړول او دغه رقم ګوره دوستانو پوره نام یې هم تاسو ته راواړوئ چې د دې سړي پوره نام دغه ده. نو ګوره دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شویږي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.